سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. هندوستان اعلان وکړ چې د افغانستان سره د اوبو بندونو په جوړولو کې همکارۍ ته چمتو یو. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند راندیر جیسوال نن پنجشنبه د اکتوبر 10 په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان پر کونړ سیند د بند تمویل یا جوړولو د امکان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل نوی ډلې چمتو دی چې له افغانستان سره د اوبو او برېښنا په پروژو کې همکاري وکړي. On your question regarding Kunar, we had the Foreign Minister of Afghanistan. He visited India recently. As part of the visit, we had issued a joint statement between both. نوموړي هندوستان ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ګډې خبرپاڼې ته په اشاره وویل. ګډه خبرپاڼه څرګند ټینګار کوي چې هند د اوبو د سرچینو د دوامداره مدیریت لپاره د افغانستان د اوبو او برېښنا پروژو په ګډون له ټولو هڅو ملاتړ ته چمتو دی. جیسوال زیاته کړې ده چې دواړه هیوادونه د اوبو په برخه کې د همکارۍ اوږد تاریخ لري او د سلما بند چې اوس د هندوستان افغانستان د دوستۍ بند پیژندل کیږي دا دغه همکاریو یوه غوره بیلګه ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د اسلامي امارت مشر په دې وروستیو کې د انرژۍ او اوبو وزارت ته د کونړ پر سیند د بند جوړولو سپارښتنه کړې ده. د دغه وزارت وزیر لخوا ویل شوي دي چې له ځینو بهرنیو پانګونو سره په تماس کې دی تر څو په کونړ سیند پانګونه وکړي. د هغه په وینا چې اکثره شرکتونه غلي دي تر اوسه منفي او یا هم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نوموړي په وینا چې د یاد بند لپاره لومړی سروېګانې هم ترسره شوي دي اوس مهال هڅه کوي چې افغاني شرکتونه دې ته وهڅوي چې په کونړ سیند پانګونه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت مشر دغه پریکړه او اعلان له افغانستان څخه بهر او په کور دننه د افغانانو له تود هرکلي سره مخ شوی دی. د پوهانو په وینا چې د کونړ سیند د څو بندونو جوړولو ظرفیت لري ځکه اوبه یې ډېره ده او چټکې هم دي. د دوی په وینا که دغه بند جوړ شي نو یوازې دا چې افغانستان به د برېښنا په برخه کې په ځان بسیا شي بلکې دغه برېښنا دومره ظرفیت لري چې افغانستان کولی شي په ګاونډیو هیوادونو یې هم وپلوري.